چې زموږ د بېلېدو خبرې کېږي دې مجلس کې بې پښتو خبرې کېږي په دې خلکو باندې څه شوي دي مړه ملګرتیا کې د پیسو خبرې کېږي کابل د سرو لمبو انځور ته ګوره که د کاڼې زړه دې هم ورته سنبال شي څه له موږ نه خو زیات نه دی ازلیا د پنجاب لویه واړه دې په بدحال شي زه په تنګ ځای کې تنګېږم قبره اوس دستي درته راغلی یم خدایا هغه تا باندې چې ډېر ګران دی زه یې امتي درته راغلی یم خبرې بیا د سره کوم هماغه خبرې چې روژه هم تېره شو اختر هم تېر شو ټولو ته سلام په دې لسخه اختر به هم تېر کړی کلای جانان خان ته راغلی یم او څو کاله مخکې دې ځای ته راغلی یم او دا ملګري چې دی دا هم د دې اوسېدونکي دي دا اوس زما ملګري دي تېرو ویډیوګانو کې مې راسره کتلي هم دي نو څه شاعري به ریکارډ کوو ګپې شپې به هم کوو دا کوډ چې دی 1 2 که نه دا موبایل کوډ دا موبایل 14 پرو میکس دی که چېرته ګوته دوه راغی مخکې نه ایډوانس کې مې کوډ هم درکړو سیستم اوکې دی ډایرکټ چې دی بس ته به اخر کې ډایرکټ به چې دا شعر ووایو وایي چې چېرته یې زړه تنګو ماښامیو ته دې پرېښیم چېرته یې د ژوند ډوبو کښتیو ته دې پرېښیم چرته زړه تنګو ماښامیو ته دې پرېښیم چرته د ژوند ډوبو کښتیو ته دې پرېښیم چرته د خپل زړه او دماغو درنه وخوړم چرته دا کومو لیونیو ته دې پرېښیم چرته د خپل زړه او دماغو درنه وخوړم چرته څه وږو سپیو ته دې پرېښیم چرته د چا سره یې څنګه یې یادېږې مې چرته نازوانې بې خوبیو ته دې پرېښیم چرته د چا سره یې څنګه یادېږې مې چرته نازوانې بې خوبیو ته دې پرېښیم چرته نو ته خو پوهېدې چې زور یې نه لرم چرته دا کومو لیونیو ته دې پرېښیم چرته نو ته خو پوهېدې چې زور یې نه لرم چرته څه وږو سپیو ته دې پرېښیم چرته څوک را باندې ستا په رقم نه لګي چرته حیرانو دوراهیو ته دې پرېښیم چرته هیڅوک را باندې ستا په رقم نه لګي چرته حیرانو دوراهیو ته دې پرېښیم چرته نو تا خو وې ازله ته زما یې بس چرته چې نورو جنکیو ته دې پرېښیم چرته زړه تنګو ماښامیو ته دې پرېښیم چرته د ژوند ډوبو کښتیو ته دې پرېښیم ویسې چې زموږ د بېلېدو خبرې کېږي زموږ د بېلېدو خبرې کېږي دې مجلس کې بې پښتو خبرې کېږي چې زموږ د بېلېدو خبرې کېږي دې مجلس کې بې پښتو خبرې کېږي په دې خلکو باندې څه شوي دي مړه ملګرتیا کې د پیسو خبرې کېږي په دې خلکو باندې څه شوي دي مړه ملګرتیا کې د پیسو خبرې کېږي ډېر مردار درد لري ما ته خو معلوم دی چې د چا د پرېښودو خبرې کېږي ډېر مردار درد لري ما ته خو معلوم دی چې د چا د پرېښودو خبرې کېږي ما ته ستا خامې وعدې ذهن ته راغلې تلویزیون کې د وعدو خبرې کېږي ما ته ستا خامې وعدې ذهن ته راغلې تلویزیون کې د وعدې خبرې کېږي یو ځل یوې ډاکټر یې خراب کړی اوس هر ځای په شعرو خبرې کېږي چې زموږ د بېلېدو خبرې کېږي دې مجلس کې بې پښتو خبرې کېږي له غمونو مې یو غم کم شو ازله د کابل د جوړېدو خبرې کېږي له غمونو مې یو غم کم شو ازله د کابل د جوړېدو خبرې کېږي یو ځل یوې ډاکټر یې خراب کړی اوس هر ځای په شعرو خبرې کېږي زړه خفه وي یوه شپه ورباندې کال شي د وطن غم کې به څه سړی خوشحال شي زړه خفه وي یوه شپه ورباندې کال شي د وطن غم کې به څه سړی خوشحال شي د کابل د سرو لمبو انځور ته ګوره که د کاڼې زړه دې هم ورته سنبال شي د کابل د سرو لمبو انځور ته ګوره که د کاڼې زړه دې هم ورته سنبال شي څه له موږ نه خو زیات نه دی ازلیا د پنجاب لویه واړه دې په بدحال شي څه له موږ نه خو زیات نه دی ازلیا د پنجاب لویه واړه دې په بدحال شي د کابل د سرو لمبو انځور ته ګوره که د کاڼې زړه دې هم ورته سنبال شي ویسې دغه لعنت لفظ چې دی زه اول کې نه پوهېدم چې دا به ګناه لري او که نه اوس هم پرې باندې صحیح نه پوهېږم که نه بیا ډېرو خلکو راته چې دی چا راته ویلي چې صحیح دی چا ویل چې نه دی نو ما چې په کوم فکر باندې دا لفظ راخیستی مطلب ډېر د یو چا نه د هغه د زړه ډکوالی یوه نښه ده چې یو چا نه د زړه دومره بد شوی وي که نه دا چې لعنت پتا لعنت ستا په ښکلا لعنت لعنت پتا لعنت ستا په ښکلا لعنت
بل سره څنګه خاندې ستا په حیا لعنت بل سره څنګه خاندې بل سره څنګه خاندې ستا په حیا لعنت چې کومې سا کې ته وې په هغې سا لعنت چې کومې سا کې ته وې په هغې سا لعنت ستا په وعدو لعنت ستا په وفا لعنت ستا په وعدو ستا په وعدو لعنت ستا په وفا لعنت لمای ته بې لکړې په دې دنیا لعنت لمای ته بې لکړې په دې دنیا لعنت کمینه دې ته وایي په دې سودا لعنت کمینه دې ته وایي کمینه دې ته وایي په دې سودا لعنت لعنت په دې انتخاب اے لعنت په ما لعنت لعنت په دې انتخاب لعنت په ما لعنت په غمازانو دی وي ازل استه لعنت لعنت پتا لعنت ستا په ښکلا لعنت یعنی په زړه کې دی اوس هم ځای لري خو د غصې نه دا خبرې دي دا ټولې کیسې چې دی یعنی د غصې نه وي مینه خو وي مینه چې دی زړه کې هېڅکله نه کمیږي یار دا په شعر کې مقصد چې دی دا شاعران لکه تاسې ټول پوهېږئ چې یو چا ته مطلب هغه خپلې محبوبې ته یو څوک چې د خوښېږي هغې ته خیرا وکړي خیرا د زړه نه نه وي زړه کې ورباندې هغه بده ورځ ته نه وي پېرځو خو هغه ډېر د زړه د درده سړی چې دی یعنی دلته د زړه د خولې خبرې یوه نه ده یوه نه ده یار دلته منافقت شوی دی په دې شاعرۍ کې یار دلته مکمل منافقت دی وایي چې پیرې ککاري درته راغلی یم پیرې ککاري درته راغلی یم پیرې ککاري درته راغلی یم څوک مې زوروي درته راغلی یم پیرې ککاري درته راغلی یم څوک مې زوروي درته راغلی یم یا د خدای ولی زړه نه پازاب یمه و د خدای ولی درته راغلی یم یا د خدای ولی زړه نه پازاب یمه و د خدای ولی درته راغلی یم هورو انسانانو خفه کړی یم زه یو جنتي درته راغلی یم هورو انسانانو خفه کړی یم زه یو جنتي درته راغلی یم قبره زه په تنګ ځای کې تنګېږمه قبره اوس دستي درته راغلی یم قبره زه په تنګ ځای کې تنګېږمه قبره اوس دستي درته راغلی یم خدایا هغه تا باندې چې ډېر ګران دی زه یې امتي درته راغلی یم خدایا هغه تا باندې چې ډېر ګران دی زه یې امتي درته راغلی یم مرګه نو اخر دې هم زور وښودو ژوند نه شم باقي درته راغلی یم مرګه نو اخر دې هم زه وروښودو ژوند نه شم باقي درته راغلی یم زه د مینه نه کېږي ازله یار بس د زړه میچوي درته راغلی یم پیر یې ککاري درته راغلی یم څوک مې زوروي درته راغلی یم ډېر ښه شعرونه دې ټول ښه دي دې باندې خط کړی نه ډېر ښه شعر دی هلکه احمد مل ګوره دا شعر چې دی نه کټ کوم ښه احمد مل صاحب ستا یاد کېږي مشره دا سړی ګورې او مخکې مې ورته ویل چې مشر ډېر دروند سړی دی ګوره نه مشر خو دوی مشر ده خو خیر کېدای شي دوی تر منځ کوم هغه وي که نه نه نشته مشکل دی ورسره حل کا لکه او که نه زما مخکې به د احمد مل صاحب په اړه څوک نه غږېږي ګوره هغه زما چې دی بیسټ فرینډ دی نږدې ملګری مې دی رینجر هم پکې سړی مسیر ورخې صحت مخه دی ارشاد اوس ته ودرې څو پوښتنې وو د ګناهونو پرېږده دا شعرونه واورو ته دا شعر به وړو بیا پوښتنه وروره ویډیو صحیح ده مننه خدای دې ښه لاره وروره ډېر ښه موډ کې نه ډېر ښه مننه دې ته وکړه خدای دې ښه لاره وروره ګوډ ویسې د ګناهونو باوجود هم فرصت راکړی د ګناهونو باوجود هم فرصت راکړی ما ګناهګار ته هم خدای دومره محبت راکړی د ګناهونو باوجود هم فرصت راکړی ما ګناهګار ته هم خدای دومره محبت راکړی یو جنت هلته دی هغه به هم په رحم راکړي مور یې راکړی خدای په دې دنیا جنت راکړی یو جنت هلته دی هغه به هم په رحم راکړي مور یې راکړی خدای په دې دنیا جنت راکړی ازله یاره چاپلوسي مې په مزاج کې نشته انسان بسې وي ماته هغه ذات عزت راکړی ازله یاره چاپلوسي مې په مزاج کې نشته انسان بسې وي ماته هغه ذات عزت راکړی یو جنت هلته دی هغه به هم په رحم راکړي بل جنت دلته دی مور یې راکړی د بس دا هم جنت شو یار ښه ټپي ووایم که نه پوښتنې ځواب کړه ټپي اوس ریکارډ نه کړم ولې نه ریکارډ که که نه پوښتنې زه پوښتنه ته وکړه خراب دی موږ ته کټ کې ځان پکې ازل جی په ژوند کې د لویه بریا څه بیا یې د سره کما وخندل پکې ښه ازل جی په ژوند کې د لویه بریا څه وه
ولا زه بس ویم یار ما ته خو بریا نه ښکاري تر اوسه پورې خو دی نه وروسته به ورسره وي. یعنې څه به یې والله که داسې څه وي مطلب چې زه ویم یار زه دی پکې بریالی شوی یم یا زه دی چې دی بریا ته رسېدلی یم ځکه دا کوم شیان چې مطلب ما ته دي ما ته هغه دي دا چې دی زما ټارګټ نه دی او نه زما ټارګټ و اول نه چې یار زه به دی نه دا چې دی زما فیلډ هم نه و زما چې کوم څه ټارګټ و یا کوم څوک یا څه زما هدف و هغه نشته دی نو بریا مریا ده کمه شوه یار ټوله ناکامي ده ټوله ناکامي ده. د خلکو نیوکو سره څنګه چلند کوې؟ مخکې را باندې بدې لګېدې د خلکو نیوکې خو اوس وایم چې هر سړی اما عمره فکر څوک چې څومره مطلب ښه دی اما عمره به ښه راسره وي څوک چې څومره بد دی اما عمره به بد وي نو هېڅ پروا نه لرم. په ژوند کې داسې څوک شته چې له ژونده دې وي ستړی یم اوس هم په زړه کې دې موجود وي؟ او هغه به ټول عمري او هغه زړه نه نه ویستل کېږي ستا ځای به څوک ونه نیسي دی زړه کې د کور دی ستا ازل که څومره یارانې وکړي ګلابه د ژوند ښه پرېکړه دی ژوند کې مې ولا داسې ښه پرېکړه کله نه ده کړې یار چې سړی ووایي چې ولا د ښه پرېکړه کړې څه ښه پرېکړه ومې کړي ژوند ټول ګډ وډ دی صفا خبره وکړم یار داسې پوښتنې کوې چې زه د څو کسانو نومونه اخلم ته لنډ لنډ د هغوی په اړه وغږېږه. اول چې دی راشد خان د افغانستان لپاره چې دی اتلولي کړې ده ویاړ یې راوړی دی ملي اتل دی. دویم چې دی جاوید دلدار زموږ ملګری دی ښه ملګری دی ښه انسان دی. عمر شیرزاد دا مې چې دی د ژوند هغه بیسټ فرینډ همدغه دی د ماشومتوب نه تر اوسه پورې یعنې داسې ووایي چې کشر رور مې دی. ښه وروستی نفر ملا یعقوب مولا یعقوب چې دی اوس وخت کې چې دی دا سړی ما دومره معلومات د دا اړوند نه لرل خو اوس وخت کې راته ګران شوی هم دی او ګران هم چې دی په وطن باندې راته ګران دی مطلب هغه زړه کې چې دی او هغه زما خبره هم رښتیا کړې وه که نه وایي چې تا که کابل وویشت اسلام آباد ولمه ده هم بیا چې دی خپلو خبرو کې چې دی هغه کړې وه خبره هم زما خو زه خامخا به ویشتل کېږي نر دریځي بالکل نو په هغه وجه باندې چې دی هغه سړی راته ګران شوی دی. نور معلومات ولا که داسې خاص په اړه لرم. ښه وروستي شعرونه وړو شعرونه یو څو دغه لنډۍ به چې دی ریکارډ کړو دا کوډ یو څلور دوه څلور اته یو څلور صحیح ویډیو کې خلاص شو. راشئ ودرېږئ دغلته شاته راځئ راش راځئ کېنئ که نه بچو راځئ ماله خوا راشئ راځئ بیا مې ستاسو بیا راشه دلته ودرې ویډیو کې راځئ راځه څو ټپې به تې وایي راشه دلته شل دانې خو وي راشه ته مو ودرېږه راځه راشه ویډیو کې راشه راځه هلته مې وکتې ډېر موبایل در سره وخته خبره کېدې راځه راشه وبیا باسیا قسم راځه ودرېږه زه وروسته عکسونه ورته اخلم بلکې د مقصد ښه راغله څنګه شیردي لوبغاړي نه هم دا ښه راغله او دا چې دی ښه راغلی پاک ویډیو راغی هلته لږ بیروبار ډېر سټارټ ګډ په کومه لاړې غږ دی ورک شو لالیه تا خو د قیامت تړل شرطونه په دوه قدمه کې رانغلې خلک یارۍ پسې ملکونه لټوینه کېدی شي بیا دې د نو نشي پرېږده چې نن د غېږ کې سمه ونیسمه او لالی دې خپله خوښه وکړي بیا یې د سره ریکارډ کوو چې هغه پکې رانشي دا ټول به یې وویډیو کوو آرام واورید ورته مه کوئ صحیح دا غلطیږي ما ته معلوم دی نه بعد را باندې شعر کې مونږ دا چې دا ته کټ شي ښه دې باندې به ګوته کېدم بیا رانه ویل کېږي په دولتونو پسې ورکه شپږم اختر دی مړه اختر تېر شو سپی کې بیا به کټ کوې د وینه دا به کې وي دا یې ویلې به په دولتونو دا بیا ته کټ کولی شي که نه بس یو ویډیو به یې کې ځه ټول وایم ټول ووایه زه هغه نه شروع کړم مونږ غلي ناستې وروره مونږ یې اورو ښه په کومه لاړې غږ دی ورک شو لالیه تا خو د قیامت تړل شرطونه په دوه قدمه کې رانغلې خلک یارۍ پسې ملکونه لټوینه کېدی شي بیا دې د نو نشي پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وژاړمه لالی دې خپله خوښه وکړي که بېلما یې وخت تېرېږي بیا دې ځینه تسلي مه راکوئ خلکه لالی مې راولی چې زړه مې صبر شي نه هغه اوس چېرته زه اوس چېرته نه ترې خبرېږم نه زما خبر ورځي نه که مې لالی کبرجن نه وی زه به دا وچې شونډې ولې ګرځېدمه
او بیا مې له قبره داسې تاو شه لکه په ژوند چې زه له تا نه تاوېدمه ته په تازه ماښام ویده شوې په تا مین لالی د شپې سبا کوي نه رسول الله ته به حال وایم ستا په امت کې زه بېیاره ګرځېدمه په نیمه شپه دې زړه راډک شه په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دي نه او برباد به شې آباد به نه شې دربسې کړي مې په تور څادر مونځونه او یاري دې وکړه بیا دې پرېښوه ستا نسل بندې که یاران پورا ختم شو یار بس بندې که